ټول ملت پر تا نازیږي د دې خاورې افتخار ته مظلوم ولس غم خواره خوږ رهبره حکمت یاره ټول ملت پر تا نازیږي د دې خاورې افتخار ته مظلوم ولس غم خواره خوږ رهبره حکمت یاره ټول ملت پر تا نازیږي د دې خاورې افتخار ته مظلوم ولس غم خواره خوږ رهبره حکمت یاره ستا همت ته مو سلام دی ستا غیرت ته مو سلام دی د غازیانو سرلښکاره ستا جرأت ته مو سلام دی د غازیانو سرلښکاره ستا جرأت ته مو سلام دی درپسې مو ملا تړلې یا روان پر حق لاره ته مظلوم ولس غم خواره خوږ رهبره حکمت یاره ټول ملت پر تا نازیږي د دې خاورې افتخار ما هر کسی را که استقلال و آزادی افغانستان را بخواهد خوږ رهبره حکمت یاره هر کسی را که خواهان خاتمی جنگ است برادر خطاب میکنیم بگیم مشران ته یو بل ارزم لرم ستا غورځنګ چې هر لیدلی راشئ ته قربان په قرآن یې خپلې کورنۍ ستا افغانستان غورځنګ چې هر لیدلی ته قربان زه کابل ته د خپلې کورنۍ سره راغلی راشئ ټولو ته دا څرګند او قوي پیغام ولېږو چې افغانستان به له دې نه وروسته زموږ کور هم وي او ګور هم ټول ملت پر تا نازیږي د دې خاورې افتخار ته مظلوم ولس غم خواره خوږ رهبره حکمت یاره د مېړانې یو اتلې ته زموږ د زړګي سرې ملت ستا په انتظار طالبانو ته اطمینان ورکړو چې که هغوی د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل کړي موږ به د هغوی د هرې معقولې او شرعي غوښتنې دا جګړه پردیو په افغانانو ځپلې دا هماغه جګړه ده چې شوروي ځواکونو پیل کړه او ناټو ته یې په میراث متاسفانه ځینې ګوندونه له انتخاباتو ویلي ولې هم څرګنده واضح ده خپل ولس او ملت اعتماد نه لري قدرت ته رسېدلي ناکام شوي نه یې د خپلو ارمانونو لپاره کوم مثبت کار کړی نه د خپل ولس او ملت لپاره دوی له انتخاباتو ویرېږي په مختلفو بانو هڅه کوي چې دا انتخابات له مجاهد ورور حکمتیار صاحب او حزب اسلامي مننه کوم چې د سولې بلنې ته یې لبیک ووایي او په بین الافغاني مذاکراتو یې راسره موافقه وکړه او د دغو مذاکراتو په کامیابي کې فعاله او اساسي برخه واخیسته